السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ وئ. نن دلته رزمک کې د اختر دریمه ورځ ده. زه موجود یم د 111 ګریډ سره چې ډیر انتهایی مشهور دی په وزیرستان کې. حالانکه زه خپله هم د 111 ګریډ یوه حصه یم، خو د دې چې کم ملګري دي مینوال دي هغې ته ورځو هغې سره میلاویږو. امید لرم چې دا ویډیو به انشاءالله ستاسو خوښه شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. حاجی اغوال خپل تعارف ورته وکړه د مینوالو ته. تعارف مطلب دا دی چې موږ 111 ګریډ د منطقې له انبارو دی دا 111 ګریډ ته موږ د وزیرستان. حاجی ستا نوم کلي نوم دا هر څه ورته ووایه مینوالو ته. موږ کلي نوم نظم خیل دی، نظم خیل شالي خیلي. ښه ماشاءالله. ته د مینوالو ته څه پیغام ورکول غواړې؟ مینوالو ته زه دا بیایم چې لږ د رزمک دی بې لږ تکلیف دی، لږ دا د شور پکړ ډېر 5 کینې روډي نه نه وي سره هغه خالي چې دا وي چې دا روډي نه رزمک لږ دا ایریا څه وي چې دا لږ آزوده شي رټ تکلیف نه وي خالته. مطلب ته حکومت نه دا مطالبه کوي چې دا روډي نه زیات چې کم دي واړه دي چې دا لږ غټ لږ دا روډي نه غوټ شي موملي نر داسې کمای پېشاوي په شا سره سیف کو حکومت. او ته اختر دې څنګه تیر کو؟ اختر خو ماشاءالله ښه ریغ تیر شو خواندې دی رزمک بعدن عبدالله د خدای پاک دغه سامن روالي بشک دای دا ریغ سہولات کو بشه. ماشاءالله ویښتان دې ډېر ښکلي. دا دې خپل دي؟ ویښتان مې خپل دي. په زړه باندې دې ارمان څه دی؟ ارمان خو نیر نشته بس غلط شو. هارمون مې په زړه خو نیر نشته خو دا دو چې دنیا دو ونیستو چا بیس نه دو. مینوالو ته ته څو شعرونه ډالۍ که؟ مړه شعرونه ووایه. هغه اوس مخکې دی چې کم یو شعر وویلو هغه ډېر مزناک و، هغه مینوالو ته یو ځل بیا ډالۍ که. خیر دی. دا ښه شرمېږي. د نور مینوالو پسې ورځو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه ښه؟ ته خو دومره شرمېږې څه چل دی؟ تا ته وایم دې خوا را. ښه السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه ښه؟ برابر ټیک ټاک الحمدلله. اختر دې څنګه تیر کو؟ الحمدلله ښه برابر و. ښه ته د مینوالو ته څه پیغام ورکول غواړې؟ مینوالو ته دا وایي چې رزمک ته چې څېره خلکو رتلای شي روسي ده ښه خوند رنګ یې ښه دی. او بل دا مطالبه مې دو چې صرف بې سهولت نشته چې بې سهولت وي نیر یې ماشاءالله ښه خوند رنګ ښه شته ښه ازمونه ښه وي ښه خوند رنګ یې دی. ښه ستا په زړه باندې د ارمان څه دی؟ په زړه باندې خو مې نشته ارمان. دا خو ته یوازې انسان یې، زمونږ په زړونو باندې خو دومره ارمانونه دي، ستا په زړه باندې ارمان نشته؟ نه ما په زړه باندې یک یو ارمان نشته ده. بس دغه بل شیخ پسې ورځو. السلام علیکم. څنګه یو شعر خیر دی راته ووایه. صدام کم یو دی. صدام ته مونږ ته لږ څه شعرونه ډالۍ که. راشه که نه یار ولې شرمېږې؟ دا خو ټول شرمېږي. او اوس چې دومره زیات شعرونه ویل که نه ډېر انتهایی ډېر ښکلي دا ګل ماته عاشق ښکاري، خو دا شعرونه اوس پته نه چې دی شرمېږي که څه وجه. خیر د یو شعر راته ووایه. هغه اوس سترګې دې ته پکې ووتې هغه یو شعر پکې ووایه. ډېر ښکلي شعرونه دې ته ورځي خو دنه دغه شعر هم هېر شو. ته څه پکې ووایه که نه؟ په زړه دې ارمان څه دی؟ په زړه مې ارمان زرن یا نشته یا ماشوم یم. ته ماشوم یې؟ ویښتان خو دې په مانه غټ دي. ویښتان خو دا خو شوق ته میږي خپل د وطن علاقې دا شوق دی. دلته کې ماشاءالله چې څومره زمونږ خلک دي که نه ویښتان پرېږدي که نه د دې دا یو خپل شوق دی. دا نه اوس زورین ده که نه چې تا غټ ویښتان پرېښي دي او دا لوفر نه جي ویښتان چې کم دی په دې باندې سړی ډېر زیات ښکلي ښکاري. د بل ملګري پسې ورځو. ته خو دومره پکې څه ووایه که نه؟ ته هم پکې څه نه شې ویلی؟ ته څه پکې ویلی شي؟ السلام علیکم. شعر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي ماشي؟ ښه یې برابر الحمدلله. اختر دې څه رنګ تیر کو؟ ماشاءالله ښه صحیح. ته د مینوالو ته څه پیغام ورکول غواړې؟ څه غوندې
مطلب مینوالو ته ته څه ویل غواړې؟ زه خو دا ورته ویایم چې ماشاءالله دا څه نمونه اتفاقو بروبر کړی دی ډاله بربارادو دا ډېر خوند غکو دی نه 50 کاسونه په یوه ځي 111 سره او په شروشه کې ښه خوند غکو په یوه ځي ګرځي نور خو داسې ویل نشته. ته څه شعرونه میرونه درځي؟ شعرونه میرونه بیا نه راځي. چېرته شکي دې زما خیال نه ده کړی؟ چېرته شکي دې زما خیال نه ده کړی؟ شکي مې نه ده کړی. ښه چلو صحیح شوه. زه امید لرم چې دا پروګرام مې تاسو خوښ شوي، خو اوس دا چې زمونږ کم ملګري دي دا به یو اتڼ اچوي، نو تاسو مونږ سره شئ انشاءالله. امید لرم چې هغه اتڼ به ستاسو ډېر زیات خوښ شي.